د شیعه علماو د ټولنې استازي وایي چې اسلامي امارت د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مراسمو هیڅ ډول محدودیت نه دی لګولی. په کابل کې په یوه خبري ناسته کې شیعه علماو او سیمه ییزو مسؤلینو د عاشورا د مراسمو د ښه امنیت د خوندیتوب خبر هم ورکړ. ویل چې د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع شوی. و بهره خوب بگیریم، با وحدت کلمه، با اتحاد، صمیمیت، برادری، اخوت حرکت کنیم. تشویش های وجود داره که گویا محدودیت های است. اینجا اعضای امارت تشریف دارن، اینا با شهامت، با شجاعت، با قاطعیت، با صداقت براتون میگن که محدودیت نیست. این نظام را ما در بغل میگیریم، حمایت میکنیم، دور برش میگیریم و اگر اصلاحات هم کار داشت اصلاح هم میکنیم. په فکري جګړه کې اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، د دشمن هغه مغرضانه خبرو ته دلته ځای ورنکړو. د عاشورا د مراسمو د نمانځلو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو د نیولو ترڅنګ له ولسونو غوښتنه وشوه چې په یووالي کې د ژوند وکړي او دغه مراسم دې په داسې توګه ونمانځل شي چې د قومونو ترمنځ لا هم یووالی رامنځته کړي.